ډیرو درنو خوږو کتونکو تبسم افغاني د یوټیوب او فیسبوک له لارې ستاسو د موبایل په شیشه باندې تاسو ته مخامخ یم او په خپل خپرونه کې تاسو ته ستړي مشه وایم. ډیرو درنو خوږو کتونکو زه د پړه چنار د سیمې استاد موسیقار او فنکار ګلکار محترم بخت حسین استاد سره په پړه چنار سکول روډ کې د دوی په حجره کې ناست یم. بخت استاد سره به خبرې کوو او دوی نه به د دوی خوږه موسیقي هم واورو. تاسو موږ سره دا خپرونه تر اخره پورې وګورئ. زه ټول نه اول بخت حسین استاد ته په خپل خپرونه کې ستړي مشه وایم. وعلیکم السلام. بخت استاد ستړي مشوي. الله ډیره مننه کوم چې تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکړو او موږ سره دی پروګرام څه کومه ژمنه مو کړې وه دا مو سر ته ورسوله. ډیر خوشحال و آباد اوسئ. ډیره مننه. بخت استاد که ټولو نه اول موږ سره لږه لنډه غوندې خپله پېژندګلو وکړئ چې تاسو د پړه چنار د کورمې کومې سیمې سره تعلق دی. السلام علیکم. زموږ سیمه چې کوم دی زه د لمشیر اوسېدونکی ما کلی لمشیر دی. زما نوم بخت حسین دی او زه په پېښور کې مو دا موسیقي زده کړې دی. بخت استاد څومره موده به کېږي چې ستاسو د دې موسیقۍ سره تعلق دی؟ یاره جي زموږ وخت د بوټو صاحب زمانې نه ان کم از کم زموږ دا 40 سال شو چې زه د دا موسیقي کوم. ان 40 کاله کېږي. زما عمر 75 سال دی او 40 سال زما د موسیقي ته ورکړ. موسیقي د نه مخکې مو تعلیم کول او تعلیم نه بیا مو شاګردي کوله په پېښور کې استاد لاندې. بیا یعنې مطلب چې ما دا فن چې کوم دی دا یعنې 40 سال شو چې زه دا فن کوم او په پړه چنار کې. جی ډېر ښه. او پېښور نه زه دلته راغلی یم په خپل کلي باندې زه دا فن کوم. د خپلو خلکو د موسیقۍ له لارې د خپل ولس او د خپل قوم خدمت کوئ. ډېره ښه خبره دی بخت استاد. تاسو د موسیقۍ ته راتګ عوامل وجوهات څه وو؟ په خپله مو شوق پیدا شو که چا درته وویل چې ستاسو دې فن طرف ته راشئ؟ یاره جي زموږ داسې چا د مونږ خپله شوق پیدا شو او مونږ د موسیقۍ سره شوق وو. یعنې که تعلیم کې وه مو به دا ترانې ویل هغه به ویله مو به ډېر شوق سره ویله او الان کې مو دا موسیقۍ سره مو شوق وو. بیا دې فن ته مو ما پلار چې کوم هغه شیرجان نومېدو هغه بچه هغه کوله. الان کې د پېښور هغه خپل ځایونه وو په ډبګرۍ کې نو زه به مغه سره اوسېدم. بیا ما ته استادان ونیولو نو بیا زه ما ته دا ټریننګ راکړو په پېښور کې. ما پلار شیرجان نومېدو او بچه هغه کوله نو زه خپل پلار شاګرد یم او بیا ما ته استاد نواب استاد نومېدو چې هغه د خیاله استاد دی نظرګل استاد دی. نظرګل استاد مطلب دا دی د کمپوزر په پېښور هغه ډېر لوی استاد وم. هغه لاندې ټریننګ شوي اوس د دلته موسیقي کوو خپل وطن کې. تاسو وړومبنی استاد ستاسو والد صاحب شیرجان صاحب الله پاک دې وبخي او د هغې نه پس بیا ستاسو نواب استاد ډېر لوی نوم دی د موسیقۍ په حوالې سره. تاسو هغوی سره هغوی نه زده کړې کړي دي. د دې نه وروستو هم بیا تاسو څه زده کړې کړي دي که هماغه زده کړو باندې بس خپل ریاض کوئ او خپله د موسیقي مخ په وړاندې بیایئ؟ یاره چې داسې و چې مو دا استاد څه کوم و که نه هغه مو ته رګړی وښیلې او الان کې مو سترګې کلاو شوې. چې کلاو شوې جي دا موسیقۍ مو ته داسې شوه چې مطلب کوم پله مو رجوع کولو هلته مو ته استاد ښیلي و جي نو مو هغه شی به مو کبو کولو خپله به وړاندې بوتلو مخکې بوتلو که نه. الان کې مخکې خو دا ریډیو و هغه و او موږ به انډیاګانې ډېرې غږولې جي انډیا پښتو که نه. هغه وخت کې خو موسیقي ډېره نه وه کامه وه او اوس خو شکر دی دا په دنیا موسیقي راځي او څه راځي او موسیقي خو اوس د کول ډېر اسان کار دی خو لږ سوچ پکار دی. جی بخت استاد تاسو چې څومره زده کړې کړي دي په دې باندې مطمئن یې چې دا کافي دي او که نه د موسیقۍ په دنیا کې نور هم تاسو ته په خپل ځان کې نیمګړتیا ښکاري او
یاره جي کنه چې دا مونږ کوم زده کړې کړي دي کنه یاره جي دا داسې دی لکه یو ماشه کسې لکه معمولي غوندې ډېره او د موسیقۍ څه حد نشته دا یو په مثال د دریاب دی سمندر دی او چا لږه راخیستي چا ډېره راخیستي دې پاته نه لګېږي د موسیقۍ مو دا د 75 سال عمر شو جي او مو ته دا پاته نه لګېږي چې د موسیقۍ کوم طرف ته روانه دی جي مو ته دا پاته اوسه پورې نه لګېږي نه لګېدلې دی موسیقۍ څه حد نشته د علم اوس هم ستاسو خپل ریاض کوئ او خپل مشق جاري ساتئ یاره جي زما دا ګوره دا بچه مې دی دا ګلوکار دی یعنې مطلب ریاض ویر کوم زه خپله یعنې مطلب راګ رنګړی زه دې ته ریاض ویر کوم شاګردانو ته ویر کوم جي زه هر وخت په دا ریاض کې یعنې مطلب دا دی چې زه یو د کامي یو استاز نه یم خو بس خلک راته وایي استازي ډېر لوی شی دی او زه خپل مطلب د وړکو طاقت نه ذهن چې ما کوم چې ویښ شي بیدار شي او زه دې کې هر وخت لګیا وم دلته داسې څوک شته چې هغوی د زده کړه کوي یا تاسو ته وایي چې مونږ ته زده کړه راکړئ یا تاسو ته چا شکره ایښي وي داسې څه شاګردان لرئ دلته یاره جي دا خلک چې کوم دي که نه دا زمونږ وروڼه دي زما وریارونه دي خو دوی صرف دا دی چې دا زده کړه کوي ځانه کوي جي دوی استاد سره محبت مثال نه لري یا مثال اشای صحیح دوی نه زده کوي چېرې یو استاد څه شکره وکړي یا توان وکړي دا شی چې کوم دی دا د توان شی دی دا ته توان وکړه وروسته بیا دا سونا دی بیا دا تا صحیح وي کوم ټیم تا ضرورت شو هغه ټیم تا ته پیسې کوي دا شی چې کوم دی دوی سره دا شوق نشته چېرې موږ استاد ته رجوع وکړو وړکي چې کوم دي دی مو د کشکش را جوړوي دوی ته دا زه یو روکش کوم یو سوال غوندې کوم تاسې ځانونه بیدار کړئ او مطلب دا دی تاسې دې شي ته داسې شوی چې رجوع کوئ توان کوئ استاد لاندې د مو دا پر مې یعنې مطلب دا دی یو دا ښه ملک دی او جي دا خلقه ډېر ښکلي خلک دي او موږ ورکې موسیقي کوو او ډېر شوق سره کوو او دا خلک یې ډېرې شوق سره واوري خو صرف دا دي چې موږ دا لوکان لږه ناپوهي لري جي لږ ویښ نه دي زراق نه دي موږ دا دوی ته روکش کوو چې تاسې لږ بچیه لږ زده کړه لږ ویښ شئ زراق شئ دا شین ته تاسې هغه ویر کوئ مطلب دا دی مو دا ملک مخکې لوړ شي د کمپیوټرایز دور دی او په دې وخت کې تاسو د پښتو د موسیقۍ مستقبل څه وینئ پښتو موسیقي کوم طرف ته روانه ده یاره جي ډېر خوبصورت روان دی اوس لکه دا پېښور کې کومه موسیقي جوړیږي یا دا کوم خلک دي یا نظرګل استاد موسیقي دی مخکې خو دا مطلب ډېر موسیقار تیر شوي دي مطلب بختیار استاد موسیقار تیر شوی دی په رباپله او دې نه علاوه ښه موسیقار تیر شوي دي په پېښور ښه قابل خلک مطلب دا دی چې اوس نن سبا حالات کې پښتو موسیقي داسې دی لکه انډیا کس ما هغه سره که نه ویلې چې دا زه کوم واورم نو دا ډېر قابل خلک دي او ډېره ښکلې موسیقي جوړوي کمپوزران یې ډېر قابل دي او ګویا ډېر قابل دي آرټسټان همداسې ماحول ډېر ښه روان دی پښتو لیول سره پښتو موسیقي دې ژوندی وي پښتو موسیقي پښتو غزل پښتون ولس دې ژوندی وي استاد ستاسو د موسیقۍ د لا په لاره کې ستونزې څه دي تا نجار شم په بسوم صاحب چې مو د موسیقۍ والا چې کوم خلک دي فن والا هله ګلوکار دی یا مثال موسیقي کوي یا کوم یو شی کوي دبله غږوي باجا غږوي دوی دپاره اول پکار دا دی چې دوی ته سهولت وي سکون وي مازغو دوی نه څوک شی نه غواړي
زبردست او که سبایی پوچی دی تیایی چه وروره ته کارزاره وباسه ما د نکارزاده نه موسیقي داسې وي چې د کوم دماغو کې ای وټکي څه هغه ونوځي هر څه خاتم شي دا سکون والا شاید استاد د خپل قوم نه څه غوښتنه دی نو خپل ما پښتون ولس نه تاسو ته هغه څه داسې غوښتنه وي زموږ قوم داسې دی چې جی مو فرمي علاقې چې کوم خالق دي دا ډېر خوبصورت خالق دي ښه خالق دي خو جی موږ ته رجوع نه کوي جی موږ ته مطلب دا دی چې داسې خاص څه نشته چې موږ ته هغه یو مثال داسې یو شی یا مثال څه پیسې یا څه تنخوا یا مثال موږ ته څه داسې دا بجای ما زړه دی مثال خبره کوم داسې موږ سره یو پوش نشته چې هغه ما ته روپۍ راکړي سره بجای جي او یا غوړ سړی وي یا خان وي یا سید وي یا مثال هغه ما ته وي دا واخله دا 60,000 روپۍ دا بجا خو نه وي که بعد د برېښي یاره جي داسې خلکو موږ وطن کې خدای پیدا کړه خدای دوی ته نورې ډېرې ورځې خو موږ ورکې ډېر غریبان یو جي موږ دا څوره کسبدار یو که دا جي ورکې ډېره جزا د وخت استاد تاسو د کومه موسیقي د پروګرامونو څه کوئ دا پروګرامونه دومره وي چې هغې باندې ستاسو د خپل کور ګزاره هغه چلیږي پرې یاره جي مو اوس مثال لکه نن پروګرام وکړو نو موږ جي یوې هفتې پورې بیا پروګرام نه وي هغه مو بازار کې څه وخورو څو بچی ته بس دال مساله وخورو جي څه بل واده راځي که نه نو مو هلته هوټل والا جي کم از کم 500 روپۍ قرضدار یا پوتي زموږ دا حالات دی او الان کې دا شای دوی دا پښتنه نه وکړه چې دا شای دا څنګه چال دی استاد کوم دی دا څنګه چا پښتنه نشته جي موږ ورمې کې لکه خپل سرکار خپلو چارواکو او دوی نه مو څه غوښتنه دی مو حالات ګډ وار دی بس مو به دا مهرباني وي چې دا مو ته د خپل چې کوم حقوق دی یا مثال ما خوارې کړي دي په پېښور په استادانو باندې څه او ما پاته ورکې نه لګېږي بس خو انګري ننګري دی پاته نه لګېږي داسې ماحول دی هغه کال اوس دې کې دا خبرې دي او جي موږ چا ته وژړو اوس ته وایه اوس یې موږ ژړو والا چې شته نه څه چا ته وژړو وخت استاد په خپله موسیقي هم ترتیب کړی دی څه کمپوزونه مو هم په خپل جوړ یاره کړي جي دا ما اوس غزل ویله د خاطر صاحب جی جی دا کمپوز ځای ما خپل دی او تار ځای ما خپل دی جي دا ما چا نه دی اخیستی جي دا ما خپل کمپوز هغه دی او دی راګ چې کوم دی دې ته بیاک راګ یایي جي دا ما بیاک راګ یې جوړ کړی دی دا شای او دا درې کې مو جوړ کړی دی یعنې زه خپله موسیقیات یعنې تېروی شم جی او الان کې ما سره دا ودا شته دا ما ته استاد دا وکړي دی ما ته شونه راکړي دي د موسیقۍ نو جي مو خپله موسیقیا جوړوی شو یو طرز دی جوړوی شو جي خو څنګه تو خوښ وي هغسې ته جوړوو جی یا غرایز وي یا غزل وي یا چاربیته وي یا بګاتۍ وي مو هر قسم یعنې لیول کې د پښتو انشاءالله مو به اشای جوړوی شو وخت استاد زمونږ اوریدونکو او کتونکو ته به اوس څه اوروي
ډېره زیاته مننه بخت استاد ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو خپل وخت راکړو او موږ سره مو دا خوږې خبرې وکړې او خوږه موسیقي مو درنه واورېدله ډېره زیاته مننه خوشحال و آباد اوسئ تاسې مولا خوشحال ساته موږ تاسې دپاره موسیقي زده کړې موږ تاسې مولا تاسو ته خوشحالۍ ډېر کړو چې موږ په خوشحالۍ ډېر شو امین امین ډېرو درنو خوږو کتونکو بخت حسین استاد د خوږې خبرې او د خوږه موسیقي تاسو واورېدله د داسې نورو ډېرو خپرونو دپاره زموږ دا چینل خوښ کړئ سبسکرایب کړئ همدې سره زموږ د نن ورځې د خپرونه سرته ورسېدله د کیمرامین ګل نبي ګل صاحب سره ما تبسم افغاني ته اجازت راکړئ هر چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ ډېر السلام علیکم